څو ملګرو نومونه اخلم لنډ نظر وکړه. استاد اسامه جوهري زما په نظر یو دانشمن او هوښیار تکړه لیکوال او علمی شخصیت دی. استاد عبید الله حسام چې هر یو کس عبید الله حسام په حیث یو دوست ولري، زما په نظر چې یو بختور انسان به د دنیا کې وي. استاد احمد شهرام وفایي یو ځوان چې د اخلاقو د نه تسلیمېدلو د انرژي او همچنان د ښه فکر خاوند چې شرط یم افغانستان کې ډېر محدود کسان لرو او زه په دې افتخار کوم چې هغه موږ سره قمر کې همکار دی او ته دوست او ورور ویلی شو. استاد ریاض احمد صافی کاش کې ریاض احمد صافی زموږ یو وزیر وی افغانستان دپاره، کاش کې هغه زما په نظر رئیس جمهور وی، کاش کې هغه یو مقام کې وی چې ډېر خدمت یې کړی وی، ځکه د هغه فکر، عقیده، د هغه نظریات امید لرم څوک ته امکانات ورکړي او غټ امکانات ته ورکړي. کوم امکانات لري ډېر مثبت استفاده کړي، موږ سره یو تیر حیثیت لري، یو ښه دوست، با تقوا، ښه فکر لرونکی، آینده فکر کوونکی او دنیا لیدونکی. زما په نظر چې هر چا غنه درس ویلی، ورسره دوست دی، ورور دی، پلار دی، افتخار ځای دی، والله دې هر چا ته داسې اولاد ورکړي. محمد الماس مومن د اخلاص او همچنان د دوستی د باور هغه کس چې که ته مشکل کې نو دا اولین کس زنګ ورته ووهه. عبدالله ریحان عبدالله ریحان یو دوست، یو کس چې آینده به ډېر ښه ولري او لوستونکی چې ګوري او لولي، بابسیله او اوږدمهاله فکر لرونکی.